السلام علیکم خو کتونکو دا ویډیو زه جوړوم د لونو لزر روان یم د غنمو لو به تاسو ښه پیژنئ چې دا څه ته وایي. ډېر زیات پیژني ځکه چې هغوی لونو لکه خپل علاقو کې هم لونه کوي، بیا مزدورۍ دپاره پنجاب او دغه پنډۍ دې علاقو ته هم ځي، نو هغوی خو لونه خامخا پیژني. زه په پښتو کې دا ویلاګ تاسو دپاره جوړوم. اوس خبره کومه زه تاسو ته قیصه ما شروع کړې ده، نه لونه ده، نو لونو قیصې کومه زه تاسو ته د څه قیصې دي خو هسې خبر درته کوم چې دا څنګه مخکې څنګه ټکنالوژي او اوس څنګه ټکنالوژي ده او غریزو علاقو کې څنګه چل دی او مخکې د ښکته میداني علاقو کې دا څنګه چل دی. نو مخکې به هم په اوښانو او په شاګانو خلکو راوړل، یو ځای به راجمع کول، او اوس هم اوښان شته دی، په اوښانو یې راوړي، اوښان دلته کې راشي هغوی او په اوښانو راوړي او په شاګانو هم خلک راوړي، یو ځای ته راغونډ کړي ترېشر دپاره. خو مخکې به خلکو درمندونو ته راوړل، درمندونو کې به راجمع کړل. درمند به ورله څنګه جوړه، او درمند اکثر به داسې چلو شړشمو پټۍ به لکه کرلی و که نه، یو دغه کې غټ پټۍ و، نو هغه شړشم که دې خیال یې هغه زر دغه کېږي، هغې فصل زر وشي، د غنمو نه مخکې وشي، نو هغه به ورې بل هغې کار مال به ختم کو او په هغې به یو داسې اوار میدان جوړ کو، بالکل ګټې مټې هر څه به دې لرې کړلي، صحیح شو. هغې باندې به ښه محنت وکړو، هغه به اوار کو، هغې نه پس به ټاټونه هغه پکې خوراک کړه، بس مطلب دی غنم منم به هر څه به ورته راغونډ کړه، اوښانو باندې په شاګانو باندې لرې لرې ځایونه به ورته راغونډ کړه، او ډېر شی لکه اوس لکه ستا پټی دی، زما پټی دی، د بل چا پټی دی، هغو ټول بل ته کې یو ځای ته په شریکه به هغه درمن جوړ کړو، هغه ته به هر څه راغونډوله. او اوس قیصه لږه چینج شوې ده، دا د غریزو علاقو خبر درته کومه. قیصه لږه داسې چینج شوې ده چې اوس خو لونه هغه کېږي، خو بس د درمندونو او د غوبل دا قصه ختمه شوه. اوس ښکته پنجاب علاقو کې چې کوم دي، نو هلته کې قصه اډوانس شوې ده. اډوانس شوې څنګه ده، لکه هلته کې اوس غټ غټ پټي دي، او اوس خو ټکنالوژي دغه د هایبریډ تخمدار راوتي دي، نو پیداوار هم ښه سیوا شوی دی، لکه دغه کېږي نه خطا کېږي متا کېږي نه، او نور هم چې کوم دوایانې دي سپرېګان دي هغه هر څه دغه کېږي، نو هګیا مې هر څه دي ختمی، نو پیداوار لکه سیوا شوی دی، ځمکې هم لکه ډېرې دي دي. نو لونو قیصه هلته کې ډېره ګرانه ده که نه، نو هلته کې ټکنالوژي مشینونه هغه بارمک نه هغه راغواړي او سخت دلته کې هم جوړوي، نو هغې په ټیم سره بس هغه کټایي کوي، ګېډۍ دې هم جوړوي، او بعضې هارویسټر مشینونه خو چې کوم دي نو هغه خو په اساس بس ترېشر کوي، او چې ډېر زیات غټې ځمکې نو هغې خو بس بوس هم بس داسې ولي، او په آخر کې ورته بس اور هم دغه کې چې بس دا ځمکه زرخیزه شي. خو هغه کارخانه ده ځکه چې په هغې کې بیا ژوند سري یا نور کم ماحول آلودګي ده، نو هغې دپاره نقصان رسي. بیا چې بره رو راځي دا قیصې جوړې شي په اپریل کې، دا پنجاب علاقو نه را روانې شي، دا لونو د سیزن. بیا رور راځي کې پکې میداني علاقو کې، هغې کې اپریل اینډ کې دا قیصې شروع شي. بیا رور راځي زموږ د غریزي غریزو علاقو کې، بیا دا په مۍ کې دا شروع شي لونه کوي. بس ډېر زیات ګران کار یا په دې باندې مشهور متلونه مې ویلي دي، وایي که ټول عمر لونه وی نو ځوانان به نه وي، که ټول عمر غوبلې وی نو اوښان به نه وي. که څه داسې دغه که زه پکې خطا کېږم نو بخښنه غواړم. او داسې په دې باندې شاعرانو خپل شاعري به ډېره زیاته کوله، لکه شاعرانو خو بس خپل سیزن مطابق هغه شعرونه جوړوي که نه، لونه دغه به راشه نو څه لونه به یې کول، او څه بس د هغې ځپلي به نو په دې به هم شعرونه جوړول. لکه داسې یو شعر به درته پکې زه وایم، په زړه مې یو جانان ځایږي، په زړه مې یو جانان ځایږي، څه درمن نه دی چې غوبل پرې وتړمه. نو تاسو دې په مطلب ښه پوهېږئ چې درمن څه ته وایي. درمن خو هغه دغه ته وایي میدان ته وایي، کوم باندې چې غنم هر څه راټولوي، او غوبل څه ته وایي، هغه غنم چې رایوځای کړي او بس دغه څه ورته غوایان هغه ټول رایوځای کړي او بس په هغې غوبل کوي. بلکې اوس څه غوبل هم رااخیستی دی، خو دا قیسې مې چې کوم دا اوس په خبرو کې تش پاتې شي، او کم صحیح معنو کې چې کوم دا څه دپاره یوز کېده هغه اوس ختم شي. Game over.